د جنازي د مون صحیح طریقه صدا مکمل طریقه تاسو ته په دې ویډیو کې انخما ډیر شي خلک داسې دي چې هغه ته د جنازي د مون طریقې علم نشته یا په امام پسې شاته ولاړ یا سیراسونی تړلې سنوي نو مکمل طریقه تاسو ته خیمه ځکه چې ضروری داسې دا چې انسان په دې انسان باندې حالات راځي مختلف او بیا خاص کر کې هغه انسان هغه وارث چې کله داغه یو څوک وفات شي نو دا داغه ځمېداري جوړیږي دا داغه حق دی چې هغه خپل چې مړ دی دغه جنازه په خپل پړاوي هر کار چې کوم دي تاسو امام ته مپرې دی د جماعت امام ته بلکې دا چې کوم وارثین دي دا حق جوړیږي چې په خپل جنازي مونږ ادا کړي او هغه وارث چې داسې چې هغه جنازي مونږ نه ورځي سره یا کجري شاته په امام پسې مدري ګنا سي غلې ولاړي نو دا ګوره یقیني طور پر دا چې تاسو چې مړ دی دا غي حق تاسو بیان ادا کولای شئ بهرحال اسانه طریقه دا د ټول مخ کې سکول د ټول مخ کې چې کوم دی چې چر تاسو وضو نه وضو وکول بیا چې تاسو وضو کړه د هغې نه پس بیا څه کول چې تاسو په خپل موږ پړاوي یا امام پسې تاسو درېږي ټول مخ کې څه کوي نیت پتړای نیت پسنګ تړای صدا سینې تاسو جبې نه ادا کوي بلکې صرف تاسو چې کوم دی د زړه دانیتو کې بای چې زده دي چې دا چې مړ دی د جنازي موږ ادا کوم په دې امام پسې او کچري تاسو په خپل موږ پړاو نه پای کې بیا د امام نیت شرط نه دی بلکې او تاسو ظاهر خبره د خپل امام یې دا غینه پس چې کوم دی امام الله اکبر وي تاسو هم الله اکبر لاس پوچت کې او لاس په وتړای لاس او دا نو دا غینه پس چې کوم دی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیره دې پوری موږ بوای بیا به امام الله اکبر وي تاسو هم الله اکبر وي لاس په چتوي ډیر شي خلک داسې چې بیا لاس چوتي په دې کې بیا بار بار لاس چتول شي صرف په ځل لاس چتول بیا چې دویم تکبیر وي دا غینه پس چې کوم دی بیا سویل درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد د دې مری به بیا به امام الله اکبر وي تاسو هم بیا الله اکبر وي او بیا دا غینه پس چې کوم دی ک بالغه زنانه او نارینه نو دا غي چې کوم دی یو دعا ده هغه تاسو په سکرینو په نظر راځي حضرت هم هغه دعا وما دا دعا بوي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان دا چې کوم دی دا دعا ده دا یاد کړئ او کچري تاسو ته مکمل دعا یاد نه نو کوشش دا وکړئ چې یاد کړئ او کچري مکمل دعا یاد نه نو فی الحال چې کوم دی صرف دا مو وای اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا مو ویل شي صرف اللهم اغفر لحينا وميتنا دا غوم کافی شي لیکن بهرحال مکمل دعا یاد کړئ دا غینه بعد بیا الله اکبر وای او سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا د بالغ نارینه او زنانه جنازي موضوع اوس نابالغ جنې ده یا نابالغ غلط ده دا غوم دغه طریقه د صرف دعا کې فرق ده دا غوم دوړو دعا یو ده تقریبا یو دعا ده لیکن پاګه کې چې کوم ته ظاهره خبره ده پاربي کې چې الفاظ استعمالي کې د جنکو لپاره الګ استعمالي کې د الکام لپاره الګ استعمالي پاګه کې صرف حالنا او هولنا فرق راځي سمجھ کې خبره دي اوس مثال طور پر وړه جنې ده نابالغه دا غینې تم تاسو کې څنګه تاسو ما طریقو په لا جنیت کې کوم دي خالص صرف د ځان نه تاسو نه دوی چې به دي ماچومي جنې زه د جنازي د موس چې کوم دي کوم په دې امام پسې بیا چې کوم دي الله اکبر وو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیره دا غینې پس چې کوم دي درود شریف ته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مکمل درود شریف وای او دا غینې پس چې کوم دي نابالغ جنې دا دا غي چې دعا دا تاسو په سکرین باندې په نظر راځي اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعه ومشفعه بیا الله اکبر وای او السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا چې کوم دی دا د چې نابالغ جنې دا غي مستریقه ده اوس نابالغ الګ ته دغه دغه طریقه ده مثال ته نابالغ الګ ته دغه دغه طریقه ته نیت په دغه شانتي وتاړي چې نابالغ چې مشوم دی د جنازي نیت کومه په دې امام پسې الله اکبر او دا غیر پس چې نیت به وتاړي نیت خو داړو الله اکبر خوي دا غیر پس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره ولا اله غیره په ابتدا تاسو وي نو بیا به کوم دی امام الله اکبر وي تاسو بیا الله اکبر وي او بیا کوم دی دیم الله اکبر نه پس بیا سویلی بیا درود شریف ویلی بیا درود شریف چې تاسو وي نو دریم الله اکبر وي امام تاسو هم دریم الله اکبر وي او دا غیر پس کوم دا دعا وي اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا دې کې اللهم اجعله لنا دې افاقي کې اللهم اجعل حالنا او هلنا دا صرف فرق دی باقي دعا یو ده په اخر کې کوم دي د چې کوم جنې د دغه په کې شافعه او مشفعه ده او
د الګ په دې کې شافع او مشفع دا چې کوم دي د الګ د جنازي دعا دغه دا بیا دا غي نفس چې کوم دي الله اکبر کوي او سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا بالکل اسانه طریقه ده دا ویډیو چې کوم دي دا ځان سره محفوظ کړئ او مخکې رسم ډېر شیر کړئ ډېر شي خلک دا چې هغه ته د جنازي د چې کوم طریقه ده دا غي له مترشته اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته